السلام علیکم ګران لیدونکو نن د مایکروسافت ورډ لیسن 3 معنا دریم درس منګه شروع کوو. نو دریم درس په هوم ټاب کې منګه د فند په نامه یو ګروپ لرو. په دې فند ګروپ کې منګه ځینې کمانډونه لرو، په هغې باندې بحث کوو، لکه فند چینج څنګه کیږي، معنا د لیکنې هغه سټایل څنګه بدلو، د هغې سایز خبره کوو، د لیکنې سایز څنګه زیات او کمو. په همدې شکل منګه څنګه کولی شو مختلف کیسونه عملي کو. هدف دا دی که یو جمله لیکل شوي سنټنس کیس کې موږ غواړو چې اولنۍ کلمه د جملې اول حرف به غټ راځي او لوور کیس ټول په وړو حروفو راځي او اپر کیس په همدې شکل ټاګل کیس باندې موږ بحث کوو. بل ریموف آل فارمټینګ، هدف دا دی ځینې وخت موږ لیکنې ته ډېر فارمټ ورکړی غواړو چې هغه لرې کړو، د هغې لپاره به دا کمانډ کاروو. په همدې شکل بولډ او ایټالیک انډرلاین او سټراټروف دی او سوپر سکرپټ او سب سکرپټ په همدې شکل نور سټایلونه ټولو باندې نن بحث کوو. نو اول قدم کې مخکې مې یادونه ما کړې وه، کله چې تاسو د ورډ یا د مایکروسافټ آفیس هر پروګرام کې تاسو کار کول غواړئ نو د ټیکس شمولیت مهم دی. معنا ټیکس به وي، لیکنه به وي، هغه به تاسو انتخابوئ، د هغې نه وروسته کار کوی شئ. د مثال په طور باندې زه یو پیراګراف لیکم، نمونهي شکل باندې دا پیراګراف ما ولیکه، دلته یو هیډینګ هم ورکوم، دا د ایم ایس ورډ 2019 په اړه دا ما پیراګراف ولیکه. اوس دا ټول سټایلونه په دې باندې عملي کوو، کمانډونه دې باندې عملي کوو. دا لیکنه ده. اول زه غواړم چې دا عنوان سایز د غټ شي، نو راځم په دې بټن باندې کلیک کوم. کولی شو موږ دلته سایز مختلف سایزونه شتون لري چې دوه تفاوت یې ورکړی، په همده که 10 11 12 14 16 17 څومره چې حساب پکار وي، خو معیاري موږ کولی شو 14 انتخاب کړو. د ښه وضاحت لپاره زه 18 انتخابول غواړم. دا لاندې کوم باډي ټیکسټ ده دې ته زه سایز ورکول غواړم 12، دا مې 12 انتخاب کړو. اوس یو څوک وایي نه د هیډینګ سټایل چې دی یعنې هیډر چې موږ کوم ورکړی عنوان، د دې باید سټایل تغیر شي، د لیکنې سټایل باید تغیر شي. نو تاسو به راشئ لیکنې برخې ته او په دې تینې بټن باندې به کلیک کوئ او دې نه وروسته تاسو کولی شئ نیو ټایم رومن ته انتخاب کوئ، ایریل راونډډ امټي بولډ انتخاب کوئ او نور هم شته، که ایریل بلیک چې ډېر واضح دا انتخابول غواړئ. یو څوک وایي نه داسې وکړه د دې برخې سټایل راته هم تغیر کړه، ډېر ساده را به شي هماغه فونټ ته، فونټ کې به تاسو کولی شئ بدل کړئ، ورته کومه ستا پکار ده. نو لایف پریو تاسو ښکاره کوي. لایف پریو نه هدف دا دی که چېرې تاسو هر یو سټایل باندې ودرېږئ هلته واضح تاسو ښکاري چې دې په کلیک سره لیکنه به ستاسې ښکاري. موږ کیلبري انتخاب کړو د باډي لپاره. اوس کولی شو دا سټایل بېرته موږ تغیر کړو، نو تاسو راشئ کولی شئ بل کیلبري هیډینګ ورته انتخاب کړئ، دا مې انتخاب کړو. یو څوک وایي دا کیلبري باډي شو، هغه هیډینګ شو، صحیح ده، مشکل نشته. ته داسې وکړه د هیډینګ برخه یعنې د عنوان برخه لږ دې باید په پیړ خط ولیکل شي، نو هغه موږ کولی شو د بولډ نه استفاده وکړو چې کنټرول بي شارټکټ دی، ډېر ساده. تاسو کولی شئ هلته په کلیک سره یو ور کلیک وکړئ هغه پې عملي کېږي، بل ور کلیک وکړئ هغه ته لرې کېږي. دا کار په شارټکټ سره هم کولی شئ، کنټرول پلس بي دا بټن به تاسو ووایئ هغه بولډ کېږي، کنټرول پلس بي هغه لرې کېږي. خو شرط د لیکنې انتخاب مهم دی. لیکنې انتخاب ما پرون پې خبره کړې، ډېر ساده چې تاسو کولی شئ که یو کلمه انتخابوئ ډبل کلیک په همغه حرف وکړئ، په کلمې باندې انتخابېږي، او که بسته لاین انتخابوئ تاسو د لاین مخې ته ودرېږئ، د ماوس کرزر دې حالت ته راځي او کلیک وکړئ لاین انتخابېږي. که ټول پیراګراف انتخابوئ نو ما ویل چې تریپل کلیک وکړئ ټول پیراګراف انتخابېږي. ښه نو بله خبره د بولډ هم وشه. اوس راځو ایټالیک ته. ایټالیک چې شارټکټ یې کنټرول آی ده، دا دې لپاره استعمالیږي تر څو موږ یو لیکنه په لیکنه کې یو کلمه وي یا یوه جمله وي هغه په ایټالیک سټایل کې موږ ولیکو، معنا لږ بس یې کوږ وي. نو کنټرول آی سره تاسو هم کوی شئ. دا به زه لږ غټ کړم چې تاسو واضح معلومات وشي. د لیکنې د غټولو لپاره موږ یو شارټکټ لرو چې هغه نو کنټرول پلس شفت پلس، که دا ساین تاسو ووایئ نو لیکنه غټېږي. په مثال ډول باندې د مثال په طور دا انتخابومه او راځم کنټرول شفت دا علاموم، نو ګریټر دن ساین د سره غټېږي. او که چیرې کمول غواړئ کنټرول پلس شفت او بیا پلس دا علامه به تاسو ووایئ نو لیکنه وړه کېږي.
نو دا لیکنه د غټول غواړم انتخاب طریقه تاسو درځي په یو کلم باندې 3 ځله کلیک وکړه کنټرول شیفټ او ګریټر دین ساين دا بل غټ شي د جسټیفای لپاره کنټرول ج تاسو لیکنه منظم کیږي دا به موږ ان شاء الله وایو نو ګوري که تاسو ته وګوري دا پرووایډ برخه موږ ایټالیک ته واړوله نو لږ به نور غټ کوم تاسو واضح شي یعنی حالت لږ کوک دی ایټالیک دا یو سټایل دی چې دا ځینې وخت عملي کیږي ضرورت ته په کتو باندې تاسو کوم عملي کوي کنټرول آی دا به عادي حالت ته راځي او که فکر تاسو کې دا پرووایډ د پاراګراف نور ټیکس په پرتل باندې غټ دی غواړم چې هغه سره یو شان شي پرون موږ د باندې باس کړو ان په تیر ویډیو کې د باندې تاسو کلیک کوئ فارورډ پینټر ته وراشي او یو کلیک پیو کوي به عادي حالت ته راځي بل خبره د انډرلاین دا یو څوک وایي چې یو لیکنه ده دا ماته انډرلاین کړه لاندې خط باید کشي ډیر ساده دا به تاسو انتخاب کړئ هر یو چې تاسو پکاروي او انډرلاین کنټرول یو شارټکټ ده کلیک وکړئ په کامن باندې انډرلاین راځي او به تا کوي شي پام دې باندې کلیک وکړئ د لری کیږي په دا انډرلاین کې ځینې خبرې دي خو بیا یادونه ضروری بولم چې دا منګه د بیګنر لیول لپاره مایکروسافټ ورډ د پروګرام برابر کړ د ټیوټر به په ایڈوانس لیول کې ان شاء الله نور ویډیوګانې کې به کور کوو خو دا ډېر ابتدایي حالت دی دا کمنډونه به لږ تاسو وایم مثال کې تاسو کلیک کړئ انډرلاین راځي خو د انډرلاین سټایل باید کومه سي وي لاندې چې کرښه راځي کش کېږي ډاټ شکل کې دی وي په دې شکل کې دی وي دا زیګزاګ لاین په دې شکل کې دی وي مثال دا راشي او د دې رنگ څنګه شي رنگ هم تاسو کوئ شي تغییر کوي ته مشکل نشته دا سور رنگ ما وته راوس یعنی کوي شو دا موږ هم عملي کو دا سټایل نو کنټرول زد نو غواړم چې عملي کړم لری کا په انډرلاین کمانډ کلیک سره عملي کیږي به په کلیک نه عملي کیږي لری کیږي تاسو کوئ شي کنټرول یو په ذریعہ باندې هم عملي کوي کنټرول یو پریس کې لری کیږي بل خبره سټرایډ تھرو دا سره پر استعمالېږي ځینې وخت دا من کمانډ استعمالو کله چې په جمله کې من یو څه په نښه کوو چې هغه غلط وي چې خلک باید پوه شي لکه زما هی آر a boy دا یو جمله ما ولیکه نو موږ تاسو پوهیږو چې د سنګولر سبجیکټ لپاره سبجیکټ پروناون لپاره باید از استعمال شي نه آر نو دا آر استعمال ته غلط ده الته خپل ګرامري مشکل لپاره یو انډرلاین یو څه کش کوي خو موږ غواړو چې مثال دا قاصدن موږ غلط کړی ده خلکو لپاره ښایي چې مثال د دې استعمال غلط ده نو تاسو دې کمانډ باندې کلیک کړئ هغه سٹارټ تو بشي تر څو هغه ګرامري ایرر ته لري شي دا موږ د څه کوو چې اګنور وانس کوو خلاص نو دا نه خدي لپاره من کارو چې مثال د دې استعمال په دې کې دا غلط ده نو مختلف مقاصد لپاره تاسو کوئ چې استفاده وکړئ بل کمانډ چې موږ لرو هغه نو پریازي معادلاتو کې تاسو به لیدلی وي چې سوپر سکرپټ او سب سکرپټ کمانډونه شتون لري لکه ساده موږ لیکو لکه په دا غټ کما x مربع جمع 3x جمع 15 دا ما یو دویمه درجه یو مجهوله معادله مې ولیکړه د دې لیکل نو په دې شکل نه وي دا به لږ ترتیب شي دا باید لاړ شي سوپر سکرپټ ته نو که تاسو راشئ توان ته باید لاړ شي دې کمانډ باندې کلیک کړئ سوپر سکرپټ یعنی کنټرول شیفټ پلس دا شارټ کټ ده که تاسو کلیک کړئ دا توان ته دي په همدې شکل تاسو ضریب ته راوستل غواړئ دې باندې تاسو کلیک کړئ کوم څه چې راوستل غواړئ هغه انتخاب شرط دی پکې او را به شي سب سکرپټ باندې کلیک کړئ هغه به نو لاندې راشي کله ته تاسو هم د ایکس مربع ته ضریب ورکوي مثال 10 ما ضریب ورک دا هم تاسو غواړئ لږ لاندې راشي انتخاب به کوي او سبسکرایب باندې کلیک کنټرول زد سره به عادي حالت ته راځي ار عادي حالت ته راغله اوس دا غواړم د شارټ کټ په ذریعہ وکم ډیر ساده دا دوه پورته توان ته باید راشي نو کنټرول شیفټ پلس په تاسو ووي دا توان ته دی کنټرول شیفټ پلس به عادي حالت ته راځي او بل سبسکرپټ لپاره که تاسو کلیک کړئ الته موږ هم شارټ کټ لرو کنټرول ایکوال ده نو ډیر ساده مثال دا موږ اول پورته بوتل غواړو پورته راغله او دا غواړو چې ښکته راشي کنټرول او مساوي علامه به یو ځای سره وي دا نو ضریب ته راځي کلته موږ یو دېرش ولیکو ضریب دا به ضریب ته راشي انتخاب دا ده چې تاسو به شفت بټن ونیسئ او لیفت سایډ ایرو کی باندې کلیک کړئ دا به انتخاب شي کنټرول ایکوال به تاسو هغه به ضریب ته راشي په همدې شکل تاسو کولی شئ دې نه استفاده وکړئ H2O دا ډېر کارېږي اوس دا د اوبو فارمول دا صحیح نه ده مثال 2 مالیکول دا څنګه به لیکئ تاسو ډېر ساده دا به تاسو به انتخاب به کوئ او په سبسکرپټ باندې به کلیک کړئ دا به ښکته راشي
او دا برخه تاسو هم کولی شئ ښکته راولئ، سبسکرایب باندې کلیک کړئ. نو دا د اوبو هغه فارمول شو، کولی شئ په دې شکل یې ولیکئ. یعنې موږ دا کولی شو په ځینو ځایو کې د خپل ضرورت په خاطر استفاده ترې وکړو. بیا که دا ټول ختمول غواړئ ډېر ساده انتخاب یې کوئ او ډیلیټ بټن باندې کلیک کوئ، لرې کېږي. بله خبره ورونو هغه نو د سایز زیاتولو لپاره موږ خپل ځینې کمانډونه هم لرو. شارټکټ ما هم ذکر کړه، دې بټن د لارې هم کولی شو. اوس زه غواړم دا لیکنه ده، دا که دا ا چې دا په سایز شکل کې لږ غټ ده، دا وړوکې ده. تاسو که دې باندې کلیک کوئ تاسو به دا لیکنه غټېږي. دې باندې کلیک کوئ، لیکنه به کوچنۍ کېږي. که چیرې عملي مقدار تاسو ته معلوم وي، معنا یو رقم تاسو ته معلوم چې د هغې په انټر کولو سره یعنې دقیق شمېر غواړئ چې غټ شي، څومره پکسل کې غټ شي، ډېر ساده تاسو به راشئ دلته او 26 28 دا فونټ سایز دې باندې به کلیک کوئ. ورته وایي نه پوهېږم خو اندازې ته په کتو باندې کمول زیاتول غواړم، نو دې باندې کلیک کوئ، کمیږي، دې باندې کلیک کوئ، زیاتېږي. بله خبره هغه نو د سنټن کیسز دي، هغې باندې بحث کول غواړم. سنټنس کیسز زه به داسې ولیکم چې there are student at the Kabul University. هغوی په کابل پوهنتون کې محصلین دي. دا ما جمله ولیکه. دا اوس بای ډیفالټ په عادي حالات کې دا سنټنس کیس ده، ځکه اول حرف غټ دی. اوس زه غواړم چې دا بل کیس ته واړومه، انتخاب به یې کومه، لیکنه انتخاب په یاد ولرئ، مخامخ ودرېږم د لیکنې او کلیک کومه، دا انتخابېږي. راشئ دلته کیس بدلومه، سنټنس کیس که تاسو کلیک کوئ همدا سنټنس کیس ده، تغییر پکې نه راځي. لوور کیس ټول به وړو حروفو ته واوړي، که تاسو هلته راشئ بیا اپر کیس ټول به غټو حروفو ته واوړي. که بیا پې کلیک کوئ کیپیټلایز ایچ ورډ، معنا د کلمې هر یو اول حرف به یې غټېږي، معنا په جمله کې چې څومره کلمې وي اول حرف به یې غټ وي. نو بیا دا نو ځینې پریپوزیشن لپاره دا صحیح نه ده، دا نو ګرامري ایرر ورکوي. نو تاسو کولی شئ ټګل کیس نه استفاده وکړئ چې اول حرف به د هر یو کلمې وړوکی راځي. نو دا هم هغه معیاري لیکنې سټایل نه ده، دا نو مختلف ځایو لپاره استعمالیږي. کوم چې په معیاري پروفیشنل رایټنګ کې موږ کاروو، مسلکي رایټنګ هغه سنټن کیس ده خلاص په دې شکل. او کابل هم باید غټ ولیکل شي ځکه دا پراپر ناون ده په دې شکل، او دا کمان ناون د مشکل نشته. نو دا سنټنس کیس ده. که چیرې کیس تغیرول غواړئ هلته صفحه یادونه مو وکړه. په همدې شکل موږ راځو لیکنې ته لږ نور هم سټایل ورکوو. اوس دا لیکنه ده مایکروسافټ ورډ 2019 دا ما انتخاب کړه، راځم دلته تغییر ورته ورکومه. دا به لږ موږ لیفټ سایډ ته راولو، رایټ سایډ ته کنټرول آر تاسو کولی شئ ښي طرف ته راولئ چې ځکه لایف پریویو موږ ته ښکاره شي. را به شئ دلته ګورئ، دلته حالتونه چې آر یو باندې تاسو کلیک کوئ د هغې فیلنګ درخې شیډو هر څه سره برابر دی، یعنې سوری مو ورته ورکوئ، مختلف سټایلونه دي کوم چې ستاسو په کار وي. که هغه هم نه وي په کار، زه هم نه، ما ته آوټلاین خپله ته کلر ورکړه، یعنې زه آوټلاین کلر ته درکړه. مثال سور کې ما ته راکړه، دا سور انتخاب کړه مثال، یا موږ شین انتخابو. راشه بیته دلته موږ کولی شو دلته سوری انتخاب کړو. ګوره یو اندازه سوری شیډو لري، شیډو په کم طرف په کم انګل باندې وي تاسو کولی شئ هغو ته برابر کړئ په خپله خوښه. بل ریفلکشن دا یو انعکاسي شکل ځان ته غوره کوئ، یعنې انعکاس په کومه زاویه کې باید وي، په څومره وي، دا به خپل کولی شئ تاسو پریویو کې وګورئ او عملي کړئ. بل ګلو ده، دا به یو قسم داسې ځلا لري، نو تاسو کولی شئ خپل ځان یو رڼا غوندې خپاره هغې ته ګلو ویل کېږي. تاسو کولی شئ دا عملي کړئ ورته. مثال دا دې لپاره دا ما انتخاب کړه. په همدې شکل موږ نور شیانو کې هم تغییر راوستی شو. به نمبر سټایلز دي، لکه کله چې تاسو نمبر لیکلو د هغې سټایل کې تاسو تغییر راوستل غواړئ. یو نمبر به زه مثال ولیکم 288 دا نمبر ما ولیکه. دا د کنټرول ای په ذریعه باندې منځ ته راولم او شفت هوم بټن په ذریعه پلان ټول انتخابېږي. کنټرول شفت ګریټر دین ساین باندې دا غټوی شو، دا ما غټ کړه. کنټرول آر په ذریعه باندې زه لیفټ ته راوستل غواړم. راځم دلته نمبر سټایل بدلوم، دلته مختلف سټایلونه دي، لکه تاسو کولی شئ کلیک کړئ، هغه نو سټایل واضح تاسو ښکاري. خو بیا هم دونه ژور نه ځو، خو اوس مخې ته راغله دې باندې بحث کول غواړم. بل نو د یو بل سټایل هغه د ټکس لپاره شتون لري. مثال دا ټکس ما انتخاب کړه، دې کې زه غواړم چې د لګیچرز نه استفاده وکړم. نو که دې باندې تاسو کلیک کړئ دا سټایل د عملي کول غواړم. نو ایف او ایف حرف چې ته راځي نو هغه
په دې شکل به په دې فند سټایل کې به لیکل کېږي او هغه جوین کېږي سره. نو ګورئ دا سټایل تاسو ته واضح ښکاري. نو که چېرته تاسو دلته وګورئ نو دې کې حتما هغه تغییر واضح تاسو ګورئ. نو دا په دې حالت کې هغه اوړي دا د لیکنې سټایل دی. بیا به کنټرول زیډ کې بېرته دې حالت ته به راشي او ته ورته نور کمانډونه هم تاسو کولی شئ استعمال کړئ. بل کمانډ چې موږ لرو هغه نو بل کمانډ چې ټیکس هایلایټ دی. اوس لیکنه تاسو ګورئ یا متن مطالعه کوئ هغه تاسو ډېر مهم ښکاري. تاسو کولی شئ هغه هایلایټ کړئ. هایلایټ کولو طریقه ډېر ساده ده. بیا هم وایم چې انتخاب ډېر شرط دی. انتخاب کوئ تاسو باید. اوس یو درس ورکول غواړئ چې د آر برخه هایلایټ کړئ. دلته به یو ایس ورکړئ د سټوډنټس د آر به انتخاب کړئ او را به هایلایټ به کړئ. یا کولی شئ بس پیراګراف کې تاسو یو لاین هایلایټ کړئ دې باندې کلیک کړئ او دا انتخاب کړئ. بل موږ د ټیکس کلر ته تغییر ورکول غواړو. مثال زه غواړم چې دا کلر دا باید تغییر شي یا په دې کې کابل یونیورسټي دا باید تغییر شي. انتخاب به کړئ او را به دې نه رنګ ته به تغییر ورکړئ. مثال زه په دې شکل کې زه غواړم نو کولی شو ته موږ راولو او بېرته غواړو دا تغییر کې بیا لیکنه به انتخاب کولی شئ سپین ته بېرته راولئ تور ته راولئ کومه ستاسو په کار وي. نو رنګونه ډېر زیات دي. اوس دا ټول موږ انتخابو یا په همدې شکل راځو دې ته. دې کې تاسو فکر وکړئ موږ ډېر څه نه استفاده کړې. رنګ مو ته غټ کړی دی شډو مو ته ورکړې ده او په همدې شکل موږ ورته ګلو اپلای کړې ده پې یعنې ډېر فارمټینګ موږ ترسره کړې ده. غواړم چې دا ټول فارمټ دې لرې شي. نو هغې لپاره موږ ریموو آل فارمټینګ کوم کمانډز چې دي یا کلیر آر فارمټینګ کې دې باندې تاسو کلیک کړئ دا لیکنه بالکل عادي حالت ته راځي. یعنې هغه نارمل سټایل کې لیکنه راځي چې مثال څه وخت تاسو ورډ کې انټري کوئ یا یو کلمه لیکئ همغې ته راځي. یعنې کلته سایز هم غټ کړی وي که بولډ وي که ایټالیک وي که ګلو وي شډو وي کلر وي هر څه ورته ختموي. فنډ سټایل ټولو ته ختموي. نو د هغې طریقه دا ده. دا هم دی. اوس کولی شئ کنټرول ای ټول انتخاب کړئ او راشئ دلته فارمټ کلیر فارمټ باندې تاسو کلیک کړئ دا به هر څه ته عادي حالت ته راشي. ټول به الاینمنټ یې ښي چپ طرف ته شي او په نارمل سټایل کې به لیکل شوي. دا ویډیو نو زموږ همدې ځای کې پای ته رسېږي. را روانه ویډیو چې هغه د پیراګراف اړوند ده ډېره زیاته مهمه ده. امید چې هغه سره هېره نه کړئ. دا ویډیو سره وګورئ ملګرو سره شیر کړئ. د اوس لپاره خدای په امان. د بیا لیدو په